پاکستان د پور اخیستو لپاره امریکا ته زارۍ پیل کړې دي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ مشر چې د دغه هیواد اصلي اداره کوونکی بلل کیږي په تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې له نړیوالو مالي بنسټونو د پور اخیستو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. پاکستان په وروستیو کې له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی چې له همدې امله یې د پیسو له نړیوال صندوق د 4.4 میلیارډ ډالرو پور غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د دغه بانک چارواکو په لومړۍ مرحله کې د پور له ورکړې سره موافقه کړې ده، خو دغه موافقه د اګست میاشتې یوه مهمې غونډې ته ځنډول شوې ده. اوس پاکستان له امریکا غواړي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي او دغه هیواد د سقوط له خطره وژغوري. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.